سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک مونیټایزیشن اکاونټ جوړ کړو چې د هغې نه هم پیسې ګټل کېږي او هم دغه طریقه درته ښیم چې څنګه په هغې کې لایف راشو او لایف آپشن یې څنګه فعاله کړو. یعنې داسې یو اکاونټ جوړ کړو چې په هغې کې موږ هم لایف راتلی شو، هم ترېنه پیسې ګټلی شو او هم د 10,000 فالوورز یا 1,00,000 ویوز نه بغیر، یعنې بغیر د مونیټایزیشن نه څنګه ترې کولی شو پیسې وګټو. نو په دغه ویډیو کې درته نیمه طریقه د اکاونټ جوړولو طریقه درته ښیم او پر روانه ویډیو کې به در دې طریقه درته وښیم چې څنګه کولی شو بغیر د مونیټایزیشن نه د دې ټیک ټاک اکاونټ نه پیسې وګټو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې کوچني غوندې نه کوم دغه ویډیو د سره لایک کړه، زموږ چینل ټیچو مارک کیل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هرنۍ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه ما په ټلیګرام چینل کې یو ټیک ټاک او همدارنګه یو وي پي ان اچولی وي، هغه به هم د هغې ځای نه ډاونلوډ کړئ. نو راځئ ټوله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، تاسو دلته کتلی شئ چې زما په ټیک ټاک کې لایف آپشن هم شته دی. دغه دی، زه په دا لایف کلیک کوم خو دلته انټرنیټ یو څه سلو دی، سم کار نه کوي په دې ټایم کې. نو بیا هم دغه لایف دی، ګورئ چې روا وخته په دغه ځای کې زه درته ښیم. دا ګورئ دغه لایف تاسو دلته د هر چا لایف هم کتلی شئ، ګفټینګ هم ورته کولی شئ، خپله هم پکې لایف راتلی شئ. نو تاسو به دا خپل زوړ ټیک ټاک ډیلیټ کړئ، همدارنګه کوم وي پي ان چې استعمالوئ هغه به پرېږدئ خو هغه به نه کنیکټ کوئ. دغه دوه، یو وي پي ان به ما درکړي، یو به ټیک ټاک ما درکړی په ټلیګرام چینل کې. هغه ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هغې ځای نه به یې ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو نو دې دپاره به یو نوې جیمیل آی ډي جوړه کړئ. چې کله مو نوې جیمیل آی ډي جوړه کړه بیا به راشئ، دغه وي پي ان به ما په ټلیګرام کې درکړی، دا به پرو ورژن یعنې ایډز میډز به نه راځي. دلته به اګري کنټینیو ورته ووهئ، دلته به دا رقم د صفحه درته راشي، دلته به په دا پاس آپشن ورته کلیک، اول به دا الاو کوئ، بیا به لیټر ووهئ، بیا به دا پاس نی آپشن ووهئ. دلته تاسو ته زیات ملکونه راوړي، کوم ملک باندې چې غواړئ تاسو اکاونټ جوړ کړئ هغه ملک به ورته انتخاب کړئ. دلته زه راځم مثلا یونایټډ کینګډم یا یونایټډ سټیټس یا امریکا یا لندن په لوکیشن یې غواړم جوړوم. راځم دلته یونایټډ کینګډم ورته پیدا کوم. دغلته ورپسې وبګرځئ، هر ملک جرمني، کاناډا، هر ملک باندې تاسو جوړولی شئ ملګرو. زه راځم یونایټډ کینګډم ته. دغه یونایټډ کینګډم ګورئ دغلته په لندن لوکیشن باندې کلیک کوم. چې کله مو په لوکیشن کلیک کړه لندن باندې وبخښئ، دلته راځم یا په دې میامي په دغه لوکیشن ورته جوړوم، ځکه په لندن باندې ما یو ټیک ټاک جوړ کړی دی. نو دلته تاسو کولی شئ چې کله دغه وي پي ان ګورئ دا به دا رقم ته آن شي، بیا به راشئ خپل ټیک ټاک ته. چې کله ټیک ټاک ته راغلئ نو تاسو ته به دا شان صفحه راشي، دلته به موډ سیټینګ باندې کلیک کړئ، بیا به دلته راشي چینج کنټریز ریجن، په دغه ځای کې به هماغه ځای ورته انتخاب کړئ. مثلا هلته ما یونایټډ کینګډم او یونایټډ سټیټ ورته انتخاب کړی، دلته مې یونایټډ سټیټ ورته انتخابوم. هر ملک چې تاسو انتخاب کړی هغه به ورته کړئ. بیا به دا ګو بیک باندې کلیک کړئ، بیا به دلته بیا په دا کلوز باندې کلیک کړئ، دلته به دغه سکیپ باندې کلیک کړئ، بیا به راشئ سټارټ واچینګ په دې باندې کلیک کړئ، بیا به دلته راشئ دا پروفایل برای ته په دغه ځای کې به چې دی په دا سین اپ باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ کنټینیو ویت ګوګل په دې باندې به کلیک کړئ. کله مو چې په کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کړه نو دلته به دا رقم ته سرچینګ روان شي، دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. د لږ انتظار وروسته به دلته تاسو هغه جیمیل ورته انتخاب کړئ، کوم جیمیل چې غواړئ تاسو اکاونټ جوړ کړئ. مثلا دلته زه یو جیمیل ما ورته انتخاب کړ، بیا به دلته راشئ په دا لاندې کنټینیو باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په کنټینیو باندې کلیک کړه دلته ګورئ تاسو سره به چې دی دغه پاس سر کې لوډینګ روان شي، بیا به هغې نه بعد دلته لوډینګ روان شي او دغلته به ستاسو اکاونټ جوړ شي او ټیک ټاک ته به مو واپس کړي. لکه اوس دلته ګورئ ملګرو موږ ټیک ټاک ته واپس کړو. دلته اوس راځو ملګرو دا لږ دغه سانتي صفحه راځي دلته چې کله ټیک ټاک ته راواپس شئ په دغه ځای کې به تاسو ورته خپل د پیدایښت تاریخ ولیکئ، باید 18 کال نه عمر زیات ورته ولیکئ. 18 کال عمر هم کم ولیکئ نو بیا نه کېږي. دلته به خپل نیک نیم ورته انتخاب کړئ. زه مثلا د حضرت عمر شیرزاد رینورانوم صرف ورته حضرت عمر پرېږدم، بیا په کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته به بیا تاسو ته دغه شانتې صفحه راخلاصه شي، دلته به په دا نور تھینکس کلیک کړئ. دلته ګورئ تاسو سره لایف آپشن هم فعاله شو، دلته په علاوه باندې کلیک کړئ. راشئ لاندې پروفایل هم زه درته ښیمه، پروفایل برخې ته راځم. په دغه ځای کې تاسو ګورئ چې موږ د حضرت عمر شیرزاد په نوم یو جیمیل باندې اکاونټ جوړ کړو او دغه دی دلته پوره جوړ شوی دی، نه فالوورز لري، نه لایک لري، نه څوک فالو هم کړی. 3 ورځې پورې تاسو څوک نشئ کولی چې فالو کړئ. پاس به دا 3 کرښو کلیک کړئ، دلته سیټینګ ان پرایوسي په دې باندې کلیک کړئ، بیا به دلته راشئ اکاونټ په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه دلته به لږ لوډینګ واخلي، د لږ لوډینګ پس اکاونټ انفارمیشن په دې باندې کلیک کړئ. دلته به د ایمیل لاندې دغه د تاسو ته یو هغه درکړي د ستاسو کوم ملک سره یعنې اکاونټ شوی که نه، که چېرته دلته کوم هغه درته ونښوده بیا به بیک راشئ.
کېدای شي انټرنیټ ستونزه وي، که انټرنیټ ستونزه نه وي بیا هم ونه خو دلته به راشئ په دا کریټور ټولز په دا اولني اپشن باندې به کلیک کوئ. چې کله هم په دې باندې کلیک کړه دلته 2 اپشن زه درته ښیم، که چېرته هغه ورکوي نو ستاسو اکاونټ په هماغه ملک جوړ شوی کوم چې تاسو انتخاب کړی، که چېرته هغه نه وي بیا نه دی هغه شوی. یو دا کریټور دی، بل چې دی ګیمینګ پروګرام انسیکټیو دی، که شی دغه پروګرام دی. په دغه پروګرام په اړه به زه درته ویډیو جوړوم چې د دې نه موږ څنګه پیسې ګټلی شو بغیر له مونټایزیشن نه. انشاءالله پر روانه ویډیو کې به درته ټوله طریقه ښیم، نو بلې ویډیو ته منتظر شئ. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د سره لایک او زموږ چینل ټیچ مارک سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په الله سپارم، د خدای په امان.